بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په کاین ماستر باندې کار کوو چې په کاین ماستر کې موږ څنګه ویډیو ایډیټینګ کولای شو. په کاین ماستر کې کم کارونه کیږي دا ټول په دې ویډیو کې موږ وایو. په کاین ماستر کې موږ ویډیو ایډیټ کولای شو. مثال که په یو ویډیو کې یو ځای خراب وي هغه لرې کولای شو، یو ځای کې ساوند ټیټ وي هغه جوړولی شو، عکسونه پکې جوړولی شو او ډول کارونه موږ په کاین ماستر کې کولی شي. کله چې موږ کاین ماستر د پلی سټور نه او یا د ګوګل نه را ډاونلوډ کو نو بیا چې موږ کمپیوټر کې دا موبایل کې دا انسټال کو، موبایل دا کله موږ اوپن کو دغسې یو انټرفیس زموږ مخې ته راځي. کله چې موږ په دې پلس نشان باندې کلیک کو بیا په دې کې موږ سره درې خبرې راځي چې یو موږ سره 14 دی، یو 9 یو دی چې اولنی د یوټیوب دپاره دی، د تلویزیونونو دپاره دی او د غټو سکرینونو دپاره، او دویم د ټیک ټاک دپاره دی یا د او دا دریم چې دی د انسټاګرام او د یوټیوب دپاره دی. اول چې دی موږ د انسټاګرام او د فیسبوک دپاره دی، بخښنه غواړم. ورپسې اول چې دی اوس موږ په یوټیوب باندې کار کوو نو موږ به 14 مقید اخلو د یوټیوب لپاره. چې کله موږ په دې باندې کلیک کړو د دې پسې دقسې یو انټرفیس موږ ته راځي مخې ته، چې په دې انټرفیس کې بیخي بالکل هیڅ نه موږ سره دغه تور بلیک سکرین دی. اول کمانډ چې دی موږ به دې ځای کې میډیا ته راځو چې موږ بیک ګراوند دلته ایډ کو، ویډیو یې ایډ کو، نو موږ به راځو په دغه ځای کې به په دې میډیا باندې به کلیک کوو. د میډیا د کلیک نه وروسته چې دی موږ به راځو دلته اول قدم کې به موږ دلته بیک ګراوند چې دی دا به د دې ځای نه د خپلې خوښې مطابق یو بیک ګراوند به د دې ځای نه خوښوو او رابولو به. مثال که زه دلته راشم د دې ځای نه او دلته چې دی زه دقه یو بیک ګراوند راواخلم او دقه ټیک مارک باندې به تاسو کلیک کړئ د دې ځای نه به تاسو ووځئ، نو دا موږ سره چې دی زموږ بیک ګراوند شو. بیک ګراوند مثلا موږ ویډیو څومره جوړوو، موږ سره ویډیو څومره ده، مثلا 15 دقیقې ده، 10 دقیقې ده، 1 دقیقه ده، 2 ساعته ده، 3 ساعته ده، چې څومره یې موږ سره ویډیو موږ به دا د همغه ویډیو په مطابق داسې کش کوو. مثال اوس زه غواړم چې دغه یو 30 ثانیې ویډیو زه جوړه کړم نو زه به راځم دلته دا ما 30 ثانیې چې دی کش کړو د دې ځای نه. زه غواړم چې په دې کې کار وکړم. اول چې دی په دې ځای نه به زه راځم دلته وګورئ تاسو، زه وایم چې دلته زه 30 ثانیې ویډیو جوړوم خو دا 32 ته، زه وایم چې دا ماته 30 اندازه د دې نه واخله کټ یې کړه. نو دا کټ کومه به څنګه د دې ځای نه تاسو کله دلته په دې کلیک کړئ نو موږ سره په دې ښي طرف کې دغه لیست راځي چې اول پکې دغه د بیاتي نشان دی. چې کله زه راشم په دې بیاتي باندې کلیک کوم نو په دې کې چې دی موږ سره ګڼ شمېر خبرې دي. اوله خبره چې دا موږ سره تاسو د لیفت ډډې نه یعنې د چپ طرف نه دا ځای کټ کوئ که د ښي طرف نه، او که سپلیټ په دې منځ باندې دا نمایي کوئ، او ورپسې کې دی دغه یو سپلیټ اینډ انزرټ فریم فریز فریم دا چې دی موږ سره هر یو خپل ځان ته کار لري، خو زه به د دې ځای نه دا رایټ واخلم چې زه دغه رایټ طرف نه ماته دا ختم کړه. یا زه راځم دلته لیفت طرف نه، زه ته وایم چې لیفت طرف نه یو 15 ثانیې یو 2 ثانیې ماته کټ کړه د دې ځای نه، نو تاسو به د لیفت طرف نه دا کټ کوئ. او یا زه وایم چې دا ماته په منځ باندې 2 کړه، نو چې په منځ باندې دا 2 کوئ دلته به تاسو دغه ځای ته به راشئ، دغه کومه سره کرښه ده په دې منځ به ودروئ او دا به تاسو په منځ باندې 2 کوئ. بیا وایم چې نه ماته چې دی د دې ځای نه دغه سپلیټ اینډ فریز راته راکړه. ګوره تاسو کله دا واخلئ د دې ځای نه نو دا واخلي د دې ځای نه په منځ کې ماته چې دی بېرته واچوي دلته راولي. نو دا تاسو سره په دې شکل شو. زه بیا په دې باندې کلیک کوم او بیا راځم دلته چې دی د کراپ ته، چې کله زه په دې کراپ باندې کلیک کوم نو د کراپ کې چې دی تاسو د دې ځای نه چې کله په دې پلس نشان باندې کلیک کړئ دا دواړه انتخاب کړي. که تاسو په دې دواړو ګوتو باندې دا داسې راکم کړئ دا راکمولی شئ، او یا که دا داسې زیات کړئ دا زیاتولی شئ، د خپلې خوښې مطابق هغه ټول بیک ګراوند باندې دا فټ کولی شئ او راوستلی شئ. نو دا موږ سره په دې ځای کې د دې خبره وه چې موږ څنګه یو څه کرپ کولی شو. بله خبره چې ده دلته د روټیشن ده. روټیشن نه مطلب دا د روټیټ یعنې میررینګ تاسو به څنګه کولی شئ چې د دې ځای نه زه غواړم چې دا یو دقسې په دې شکل راواړم یا دې شکل راواړم سرچپه، نو تاسو هم کولی شئ په دې شکل سره. زه غواړم چې دا بیرته چپه کړم نو روټیټ دا په دې شکل که، او که دا بل باندې کلیک کړم نو دا په دې شکل شو بیرته راځي. نو دا موږ سره د میررینګ او د روټیټ خبره وه. بیا چې دی زه دلته کلیک کوم د دې ځای نه دلته لیکلي کلیپ ګرافیکس. کلیپ ګرافیکس نه مطلب څه دی؟ که زه راشم د دې ځای نه وګورئ تاسو دلته چې دی تاسو دا یو انتخاب کړئ د دې ځای نه او دا دلته کلیک کړئ، نو چې زه کله دا ویډیو پلی کوم نو وګورئ دا ویډیو کې ما سره دقه څه راځي. که زه راشم د دې ځای نه کلیپ ګرافیکس کې دا ما ایډیټ کړه، د دې ځای نه چې دی زه دلته دا ایډیټ کوم. نو څنګه ایډیټ کوم؟ زه دلته لیکم چې دلته ما ولیکو چې کاین ماستر نوټ
زه دا لیکم کاین ماسټر ویډیو دا مې ولیکو دلته ویډیوز دا مې ولیکو دا مې د دې ځای نه اوکې کړ. اوس چې دی دلته تاسو ګورئ زه دلته راځم دا ما د دې ځای نه اوکې کړ. وګوره تاسو ته وګورئ دلته لیکلي کاین ماسټر ویډیو دا چې دی د دې ځای پورې ولیکل شو او ختم شو. که تاسو د دې غټول غواړئ اوږدول یې غواړئ نو بیا دلته کلیک کړه او بیا راشئ دقه ځای تاسو ونیسئ داسې دا وګوره دا تاسو داسې کش کولی په ګوته باندې کش کولی شئ چې دا تاسو کمولی او ډېرولی شئ. زه به دا د دې ځای نه یا ډېر کم یا بیا کم کم. زه به دا کم کم دلته نو تاسو وګورئ د دې ځای نه راشئ دلته وګورئ دا په دې شکل شو. که زه راشم دلته په دې کې کلیک کړم دلته وګوره تاسو چې دی دا کاین ماسټر ویډیو چې لیکلی ده دا ما سره کلر دی خو سپین کلر دی. زه غواړم چې دا کلر ما سره په دې شکل شي نو دا تاسو په دې شکل باندې واخلئ. که تاسو د برش کلر 1 چې دی تاسو لاندې هغه کوم کلر چې لاندې دی هغه په دې شکل سره واخلئ نو تاسو وګورئ نه هغه ستوري کې چې دی موږ سره یو دانه په هغه شکل شو. که دا دویم رنګ یې مخلمه نو زه به چې دی دا دویم رنګ سور کلر واخلم نو تاسو وګورئ اوس موږ سره دا په دې شکل باندې راغی. او همداسې چې دی تاسو مختلف ډول کارونه په دې کې کولی شئ. تاسو دا واخلئ دا واخلئ چې هر یو واخلئ تاسو دا په خپلې خوښې مطابق دا استعمالوی شئ. ورپسې چې بیا زه کلیک کړم دلته لیکلي کلر فلټر. کلر فلټر مطلب دا دی چې زه وایم چې دا ماته په دې شکل رنګ کې راکړه یا دې رنګ کې راکړه. تاسو ته وګوره بیک ګراونډ کې تاسو ته دا رنګونه ښکاري. زه غواړم چې دا په دې شکل سره واخلم نو دا ما سره په دې شکل شو. دا بل چې دی زه راځم دلته چې دی کلر زه وایم چې دا بل کلر ماته په دې شکل راکړه نو دا تاسو په دې شکل اخیستی شئ. او ورپسې چې دی زه راځم دلته چې دی ورته وایم ماته دا په دې شکل باندې راکړه نو دا زموږ په دې شکل سره اخیستلی شو. که زه راشم دلته ما کلیک کړی دې ځای نه او دلته کلر ایجسمنټ ته راشم د دې ځای نه زه غواړم چې د دې دا کلر زیات کم کړم د دې چې د خپلې خوښې مطابق یو عکس کې تاسو ایډیټینګ راوستی شئ په یو بیک ګراونډ کې او په خپلې خوښې مطابق چې دی دا تاسو جوړولی شئ. نو دا ما سره د کاین ماسټر د بیک ګراونډ خبره وه چې مونږ په کاین ماسټر کې په بیک ګراونډ باندې څومره کار کولی شو. نو تاسو چې دی د دې ځای نه دا بل کمانډ چې دی لاندې کمانډ چې دی ویج نیټ چې دی تاسو کله دلته کلیک کړئ دا د دې غاړې چې دی تاسو وګورئ دې قنجونو ته د دې ویډیو دا موږ سره چې کي دا د دې ځای نه موږ سره په دې ځای کې هغه رنګونه یې راولي لږې خیره غوندې کي نو دا چې دی تاسو د دې آن او آف باندې دا ښه راتلی شي. که تاسو دلته دې کمانډ ته راوړئ همدغه خبرې دي دا از آیکن دي او دلته چې دی از ا کمانډ دي از ا نیم دي نو دا تاسو راوستی شئ. دا چې موږ سره د کاین ماسټر لومړنۍ او اوله ویډیو وه. هیله چې دغه ویډیو تاسو تر پایه وکتلي وي او دغه ویډیو تاسو په خپلو موبایلونو کې تاسو عملاً استعمال کوئ. زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان ښه وخت ولرئ.